وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور فواد حسان په نامه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده چې یو دکاندار د په تا باندې مثلا یو شی ده په نیمایي باندې ګټه در باندې حسابوي. محترم وروره، علما وایي چې د ګټې اندازه په شرع کې څومره ده، باید څومره اندازه که درته یو بایع په مشتري ګټه وکړي. نو په نورو مذاهبو کې دلته حریت او ازادۍ ده وروره. صرف مالکی علما وایي، مالکیان وایي چې دا ګټه به دریمه برخه، مثلا یو شی چې ده دریمه برخه پورې تا ته ګټه کول جایز دي. مثلا یو شی په 900 روپۍ باندې ده، نو ته سلس پورې تر 300 روپۍ ګټه پې کولی سې چې دا په 1200 خرڅ کې، له دې نه زیات نه ده جایز. اما موږ د احناف په مذهب کې دی کې حریت و ازادۍ ده وروره، خو انسان دې ظلم نه کوي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره، کامیاب اوسې.